أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المهراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. مخکې آیت مبارکه کې دا زکریا علیہ السلام د دعا تذکره وکړه. زکریا علیہ السلام د الله تعالی نه دعا وغوښتله، نو دې آیت مبارکه کې د هغې د قبولیت تذکره کوي. فرمای فنادته الملائکتو، نو آواز وکړو دته فرشتو، وهو قائم یصلی فی المحراب، او دی ولاړو منځ کولو په دغه عبادت خانه کې. یصلی نه یا مراد منځ کول دی، او یا د یصلی نه مراد دعا کول دی، ځکه چې صلات مانځه او دعا دواړو ته ویلې کېږي. نو که مراد تی دعا شي، نو دینه دا هم معلومه شو چې په ولاړه باندې هم دعا کول درست او جایز دی. نو فرمای چې دې لا ولاړو مونځ کولو یا دعا کوله چې فرشتو ته آواز وکړلو. ان الله دا ان تفسیریه دی، نو فرمای چې فرشتو ته دا آواز وکړلو چې یقینا الله تعالی یبشرک زیر درکې تا ته بیحیی و یحیی علیہ السلام سره. الله تعالی وته د یحیی علیہ السلام د زوی زیر ورکړلو. فرمایي چې یو اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، عیسی علیہ السلام او یحیی علیہ السلام او محمد صلی الله علیه وسلم، دا نمونه د پیغمبرانو الله تعالی په خپل باندې مقرر کړی دي. نو د یحیی علیہ السلام نوم هم الله تعالی د مخکې نه یې ښودی و، مصدقون، چې دا یحیی علیہ السلام با تصدیق کوونکی بکلمت من الله، په کلمې سره چې د الله تعالی د طرف نه ده، او د دې نه مراد عیسی علیہ السلام دی. عیسی علیہ السلام ته کلمت الله ویل کېږي، ځکه چې عام طور خلک په ازدواجی تعلق سره پیدا کېږي، او عیسی علیہ السلام په کلمې د الله تعالی په کون سره پیدا شوی دی. دیو جن دیتا کلمه ویل کېږي. یا د جبرائیل علیہ السلام مریم علیہ السلام ته خبر ورکول چې الله تعالی به تا ته زوی درکوي، نو په دې کلمې په دې خبرې سره عیسی علیہ السلام پیدا شوی دی. نو دې د وجې نه عیسی علیہ السلام ته کلمت الله ویل کېږي. نو فرمایي چې دا پیغمبر دا یحیی علیہ السلام چې کوم تعالی الله تعالی زوی درکوي، دی به د عیسی علیہ السلام تصدیق کوونکی و سیدن او سردار بی، یعنی
د دې ډېرې معنی کړلې شوي دي. ښه خوی والا، ښکلي اخلاق والا، او په خپل غصه باندې قابو موندون کې، یا هغه کس چې داغه رحم داغه په غصه باندې غالبي. وحسورا او پاک دامنه، حسور پاک دامنه یعنی هغه شخصیت چې داغه زنانو ته میلان نه وي په ناجایزه طریقه باندې. ونبیا او نبی من الصالحین او د نیکانو نبی. دا فرشتو زکریا علیہ السلام ته د الله د طرف نه د یحیی علیہ السلام زیره واورو او د یحیی علیہ السلام صفات هم ذکر کړل. قال وی یحیی زکریا علیہ السلام ربی اے رب زما انا یکون لی غلام، زما بسرنگی وشی زوی، وقد بلغنی الکبر او زخو رسیدلیم بډاوالی ته، وامرأتی عاقر او بیبی زما شنډې ده. دا هر کله چې یو بنده ته ډیره غټه د خوشحالۍ خبره ورسي، یو خبره چې ستا ډیر لوی ارمانی او کله هغه پوره شي، نو په هغه وخت کې داسې الفاظ خود به خود هغه د خولې نه راوځي، یعنی خپل هغه بېبسي پیش کولی کېږي او د الله تعالی د هغه نعمت تعریف کولی کېږي چې نه وګوره چې یو طرف ته زما دومره بوډاوالی او زما د بیبي شنډوالی، د هغې باوجود مال الله تعالی د الواد نعمت راکړلو. دا څنګه کېدی شوه؟ دا خو اړو کېدی نه شوه، د دې خو سره اړو څه امکان و نه. دا خو الله تعالی زما سره خاص مهرباني وکړله. نو دا هغه ګویا چې د خپل خوشحالۍ اظهار کول دي او د دې نعمت اظهار کول دي چې په داسې کیفیت کې، یعنې داسې خو الله تعالی کافران لم بچي ورکوي او مسلمانان لم ورکوي، او د دې کې خو قید بند نشته دی. لیکن مال چې په کومه طریقه الواد راکو، زوی راکو، نو دا د نورو خلکو نه بالکل الګ تلګ جدا یو طریقه ده چې په دې کې زما بوډاوالی او د بیبي شنډوالي باوجود ماته الله تعالی زوی راکړلو، نو دا انتهایی د خوشحالۍ او د خوشحالۍ اظهار دی. نو فرمای قال وی پرشتو کذالک الله، دغه شانتی الله تعالی یفعلو کئی ما هغه یشا چې وغواړي. الله تعالی چې کله وغواړي نو ډیر ناممکن کارونه الله تعالی کوي. دغه شان دا کارونه الله تعالی وغوښتله نو ویې کړلو. قال وی زکریا علیہ السلام ربی ای رب زما اجعل لی آیا، زما د پاره څه نښه وګرځوه، یعنی گویا چې زما د پاره ما ته څه علامه وښایه چې ما ته د هغې نه پته ولګي چې زما یعنی د الواد فیصله وشوه، حمل ټهراو شولو، او یا دا ده چې ما ته د دې د شکریه ادا کولو طریقه وښایه. نو فرمای قال وی الله تعالی آیتک،
ستا نښه دا ده الله تکلم الناس 3 ایام الا رمزا چې ته به خبرې نشي کولی د خلکو سره 3 ورځې مګر په اشارې سره. نو که د دې نه مراد نښه شي نو بیا دا معنی ظاهره ده چې کله تا خبرې نشوي کولی د خلکو سره صرف په اشارو د خبرې کولی نو ته پوه شه چې ستا ته دا نعمت د دغه وخت نه هغه میلاو شولو دا مخکې زیری او دا د دغه نعمت د میلاوېدلو هغه نښه شوله چې ته به خبرې نشوي کولی مګر دا چې صرف اشارې به کې. دا خو یاده ده چې یو خاص کیفیت دی د الله تعالی د تعلق چې کله یو بنده د الله تعالی د تعلق آغا غلبه په ده باندې زیاته شي د الله تعالی د تعلق آغا غلبه پې زیاته شي نو دی د مخلوق نه بالکل کټ شي جدا شي نو بیا صرف جینو په ذکر اسکار کې داسې ورننوځي چې دی بیا هغه د خلکو سره خبرې کول هم چې دی نو هغه د ده نه کېږي او که چېرې د دې نه مراد دغه شي طریقه د شکریا نو بیا دا ده چې یعنی په هغه وخت کې د روژه چې وه نو په روژه کې به خلکو بیا خبرې نه کولې روژه کې به چې څنګه مونږ د خوراک څښاک روژه نو په هغه وخت کې په روژه کې به خبرې منع وي خبرې به نه کولې نو فرمایي چې ته ګویې چې 3 ورځې روژه ونیسه او دا ستا لپاره د شکر ادا کولو طریقه شوله. واذکر ربک کثیرا او خپل رب ډیر زیات یادوه وسبح بالعشی والابکار او پاکی بیانوه د خپل رب د پاره په بیګا کې والابکار او په سبا کې دا ستا د شکر ادا کولو طریقه شوله. فنادته الملائکه نو آواز وکړلو دته فرشتو وهو قائم او دی ولاړو یصلی فی المحراب منځ کولو په عبادت خانه کې ان الله یقینا الله تعالی چې دی یبشرک زیری درکې تا ته بیحیا په یحیی علیه السلام سره مصدق چې رښتیا ګڼونکی دی بکلمت من الله دا الله د کلمې لره وسیدا او سردار دی وحسورا او پاک دامن دی ونبیا او پیغمبر دی من الصالحین د نیکانو نه. قال ویدا ربی رب زما انا سرنگی یکونو شبلی زما دپاره غلام الک زوی وقد بلغنی الکبر او رسیدلی د ماته بوډاوالی وامرأتی عاقر بیبی زما شنډې ده. قال وی الله تعالی فرشتو کذالک الله دغه شانتی الله تعالی چې دی یفعلو کوي ما هغه یشا چې وغواړي. قال وی دا ربی رب زما اجعل لی آیا وګرځو زما دپاره نښه. قال وی الله تعالی آیتک ستا نښه الله تکلم الناس دا چې ته به خبرې نه کوې د خلکو سره 3 ایام 3 ورځې الا رمزا مگر په اشارې سره. واذکر ربک یادوه خپل رب کثیرا ډیر زیات وسبح او پاکی بیانوه بالعشی په بیګا کې والابکار او په سبا کې. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. د باران دپاره په اخلاص سره دعا وکړئ. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وإترته بيدد كل معلوم لك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا مريئا مريئا. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا مريئا مريئا. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا مريئا مريئا، عاجلا ولا آجلا، نافعا ولا ضارا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.